لږ ځنډ وروسته سعد له 3 تنو سپرو سره چارګام آسونه ځغلول او په تونده غرنۍ لاره حسن الله ته روان شول چې کله د شپې تیارې د ورځې په رڼا بدلېدلې دوی نږدې 3مه برخه لاره وهلې وه چې کله دوی له یوې مخځوړې نه تیر شول او بیا یوې تنګې درې ته ورکوزېدل سعد ناڅاپه خپل آس ودراوه او خپلو ملګرو ته یې وویل پام کوئ چې ماته د خوړ په پله پیردار نه ښکاري ما دوی ته امر کړی و چې دلته به تل 2 تنه پیره کوي د سعد یو ملګري وویل نور سهار کیدونکی دی پیردار به پوستې ته تللی وي بل ملګري یې وویل هلته وګورئ 3 تنه له بوټو نه راووتل او د پله پر لور تښتي سعد بیا آس ته پونده ورکړه خو دی چې له پله نه څو ګامه لرې و نو هغه 3 کسان چې دوی د لارې پیرداران ګڼل ناڅاپه له نیزو سره د دوی مخې ته ودرېدل سعد په ډیر زور جلب راکش کړ او آس یې ودراوه او په درانه غږ یې وویل تاسو ړانده شوي یاست ما هم نه پیژنئ د سعد په پریشانۍ د هغه یوه ملګري خپ آس ورنږدې کړ او په ټیټ غږ یې په بربري ژبه ورته وویل دا زموږ کسان نه دي کیدای شي چې د لارې پوسته هم دوی نیولې وي تاسو پام کوئ سعد هغوی ته وویل تاسو زموږ لاره نشئ نیولای یوه سرتیري ځواب ورکړ تر څو زموږ سالار دلته نه وي رارسېدلی دغه لاره به بنده وي ستاسو سالار څوک دی موږ ستاسې دې پوښتنې ته ځواب نشو درکولی سعد غوښتل څه ووایي خو ناڅاپه یې د پله پر سر د وینو خاپونه ولیدل او هغه زر لاس جیب ته کړ کاغذ یې راویوست او بل سپاره ته یې ورکړ په بربري ژبه یې ورته وویل ته بیرته ولاړ شه داسې ښکاري چې په لاره کې موږ ته څه دام غوړولی دی چې کلا ته ورسېدلې نو دغه لیک هغه سالار ته وسپاره د لارې نیونکو سرتیرو نه یو راوړاندې شو او یې پوښتل دا څه شی دی سعد وویل موږ هرې پوښتنې ته ځواب نه ورکوو بیا یې د برېښنا په څېر په ګړندیتوب توره راوایستله آس یې پونده کړ او د سترګو په رپ کې د پیردار د نیزې نیمایي برخه ترې غوڅوه او ځمکې ته ولوېده د تورې له بل ګزار سره یې هغه د مرګ تر پوله واړاوه په دې ځنډ کې د سعد یو ملګری چې د بیرته ستنېدو امر ورته وکړ خپل آس راوګرځاوه او پونده یې کړ او 2 تنو نورو ملګرو یې پر پیردارانو حمله وکړه لا جګړه روانه وه چې پله ته نږدې له ګڼو بوټیو نه څو غیشي راغلل یو غیشی د سعد له ورمېږه سره نږدې تیر شو خو بل یې په پوښتیو کې ونښت د سعد ملګري د یوه سپاره پر ټټر د نیزې ګزار وکړ او هغه یې د آس له شانه لاندې خوړ ته راوغورځاوه 3م سپور د سعد په توره ټپي شو او د بوټیو په لور ولاړ په دې ځنډ کې د بوټیو له منځه یو غیشي د سعد یو ملګری هم ټپي کړ له پله نه د تېرېدو پر وخت د سعد پښه هم پر یوه غیشي ټپي شوه له خوړ نه تر تېرېدو وروسته سعد او د هغه ملګري یو ځل بیا پر یوه لوړ غره ختل د سعد د پښې ټپ ډیر ژور نه و هغه د آس پر شا په ځغاسته کې له څه زحمت پرته په پښه کې نښتی غیشی راوکیښ خو د پښتیو ژور خښ شوی غیشی چې رایوست نو یوه شیبه یې پر سترګو تیاره راغله خو بیا یې هم د خپل آس مزل قرار نه کړ او له ټپونو نه را ایستل شوي غیشي یې ونه غورځول او په خپله توبره کې واچول پر توندو لارو چې دوی د غره بلې ډډې ته واوښتل نو مخې ته یې یوه پراخه او اوږده دره وه او په همدې دره کې هغه چوکۍ وه چې دوی پکې د پاتې مزله لپاره د تازه دمه آسونو تمه درلوده خو نږدې 1 میل لرې دوی د سپرو یوه بله ډله ولیده چې له هغې چوکۍ نه راووتله او د غره لاره یې ونیوله سعد په مایوسۍ خپلو ملګریو ته راوکتل او ویې ویل موږ باید دا لاره پرېږدو او کیڼ لوري ته د ځنګل لاره ونیسو که موږ تر ځنګله پورې ونه رسېدو او را ایسار یې کړو نو زموږ وتل به ډیر ګران شي د سعد یو ملګری څک شو ویې ویل غوږ ونیسئ له شانه څوک را روان دي سعد خپل آس ودراوه او له شانه یې د 2 آسونو د پښو ترپار واورېد ویې ویل دا د هماغو کسانو ملګري دي چې پول یې نیولی و
د دوی وړاندې تېرېدل راته خطرناک دي. تاسو کیڼ لور ته له غره نه ځنګل ته ښکته شئ، زه د دوی لاره نیسم. د سعد ملګریو وویل ته ټپي یې، موږ تا نشو پرېښودلی. سعد ورته وویل دا زما حکم دی، زه د دې لپاره شاته پاتې کېږم چې ټپي یم. د سعد ملګریو پر یوه خطرناکه مخځوړې آسونه ورشوه کړل او دی له لارې څخه چپ د یوه بوټي تر شا ودرېد. کله چې 2 سپاره د ده د غیشو دم ته راورسېدل، غیش یې پرې وویشتل. یو غیشی د مخکیني سپاره پر ټټر ونښت، ورپسې سپاره په بیړه د آس جلب راکش کړ او بیرته یې د تښتېدو هڅه وکړه. خو د سعد 2هم غیشی د هغه پر ملا ونښت او له ځغلېدونکي آس څخه لاندې راولوېد. سعد له خپل آس څخه راښکته شو، د تورې په څوکه یې په خوړ کې یوه نښه وکړه او نږدې یې د ونې یوه څانګه راغوڅه کړه، پر ځمکه یې کېښوده او بیرته یې پر خپل آس پښه واړوله. کوم 50 ګزه چې وړاندې ولاړ، د یوې ونې په تنه کې یې خپل خنجر ښخ کړ. بیا یې همدغسې کمرونه او ونې په مخه کې ورکول او لاندې ښکته شو. مخځوړ یې دومره خطرناکه وه چې د آس یوه غلط ګام دی د مرګ کندې ته رسولی شوی. لږ وړاندې دغه مخځوړ یې له یوه ژور خوړ سره نښتې وه چې هغه لږ په مخځوړه د درې په لور غځېدلی و او د درې په منځ کې پر یوې وچې ویالې پای ته رسېدلی و. د سعد ملګري تر ده کوم 300 ګزه وړاندې و. د خوړ لوړو غاړو دی د غره په لاره د سپرو له نظره پناه کړی و. خو سعد بیا هم اندېښنه درلوده چې دی څنګه له خوړ نه راپورته شي او د مخامخ غره د ګڼ ځنګله پر لور ورځي، نو په غره ختونکي سپاره او یا په دره کې د هغوی نور ملګري به یې وویني. سعد چې د پسرلني خوړ څخه راووت، 4 لوریو ته یې وکتل، نو ویې لیدل چې د ده یو ملګری ډېر ګړندی د ځنګل پر لور درومي، خو د بل یې تګ ورو ورو کرارېږي. له دې سره جوخت یې ښي لور ته کوم 1.5 میل لرې 8 تنه سپاره ولیدل چې ورپسې دي. سعد په بیړه خپل آس د یوې لوړې شاته ودراوه. کله چې سپاره ده ته ورنږدې شول، نو غیش یې پرې واورول. وروستي 2 تنه سپاره یې راوغورځول او بیا یې آس ته پونده ورکړه. په همدې کې یې 2 غیشي نور وویشتل او یو بل سپور یې هم راوغورځاوه. په دې ځڼ کې 2 تنو سپرو د آسونو قیزې راکش کړې او پر سعد یې حمله وکړه. سعد یو بل هم پر غیشي وویشت او ټپي یې کړ او په بیړه یې آس راوګرځاوه او د 2هم مقابلې ته یې توره راوکښله. کله چې حمله راوړونکي مخامخ پر ده د نیزې ګزار وکړ، سعد ناڅاپه یوې خواته خم شو او خپل آس یې پونده کړ. پر سپاره یې د تورې ګزار وکړ. د سپاره نیزه د سعد له پښتیو سره نږدې تیره شوه او د سعد توره د هغه تر شا بوټه وختله. د دې سپاره 2هم ملګری چې د سعد په غیشي ټپي شوی و، لږ وړاندې ولاړ، له خپل آس څخه پلی شو او غیشی او لنده یې راواخیستل. د ډبرو او بوټیو په منځ کې د سعد په لور په څخېدو وړاندې ورغی. نور 3 تنه سپاره چې د سعد په ملګرو پسې لرې تللي وو، بیرته راوګرځېدل او سعد ناڅاپه توره بیرته په پوښ کې کړه او لنده یې راواخیسته. د سعد یو ملګری ځنګل ته نږدې رسېدلی و، خو بل یې چې ولیدل چې پر دوی پسې راوتلي کسان بیرته د سعد پر لور ور وګرځېدل، نو ده هم خپله اراده بدله کړه او آس یې ورپسې راوګرځاوه. د دې لپاره چې پر سعد پسې د ورغلیو کسانو پام خپل لور ته ورواړوي، هغه 3 غیشي پسې راوویشتل. یو سپور ټپي شو او بیرته یې پر ده مخ راوګرځاوه، خو د بربري سپاره په لاس کې یې توره او غیشي خطرناک وګڼل او پر یوه لور وتښتېد. پاتې 2 نورو سپرو آسونه ځغلول او سعد ته نږدې ورغلل. چې کوم 30 ګامه ورنږدې شول، هغه بیا یو غیشی پسې راخوشی کړ او د سعد دغه غیشی هم په نښه برابر ونښت. 2هم سپاره ناڅاپه خپل آس ودراوه، خو چې بربري سرتیری یې ولید چې ورته رانږدې شو، نو پر یوه لور وتښتېد. سعد بربري ته غږ وکړ، صدیقه، ملګری دې چېرته دی؟ صدیق خپل آس ده ته ورنږدې کړ او ځواب یې ورکړ، هغه وتلی دی، ته یې غم مه کوه، که د خدای رضا وه هغه به ورسیږي. دې لوري ته ګوره، هغوی راغلل. سعد شاته د غره لور ته وکتل. نږدې 40-50 تنه سپاره ګړندي راښکته کېدل او د دوی پر لور راتلل.
سعد په بیړه د آس جلب وګرځاوه، خو ناڅاپه هلته د نږدې ډبرو له شانه شڼ شو. یو غیشی راغی او د سعد پر ملا ونښت. بربري سرتیري د بوټیو پر لور آس ور وځغلاوه. غیشي ویشتونکي د ډبرو له شانه یو بل غیشی وویشت، خو بربري ناڅاپه سر ټیټ کړ او ځان یې وژغوره. غیشي ویشتونکی د ډبرو له شانه راووت او د یوه آس په لور یې منډه واخیسته، خو بربري پر غیشي وویشت او هغه پړ مخې را وغورځېد. هغه بیرته له سعد سره ملګری شو او دواړو د ځنګل لاره ونیوله. د دوی آسونه له ستومانۍ څخه له پښو لوېدلي وو او هغه سپاره چې په دوی پسې وو هره شیبه ورنږدې کېدل. لږ ځنډ وروسته چې کله دوی ځنګل ته په ننوتلو کې وو، د سعد آس ولوېد او مړ شو. بربري خپل آس ودراوه او ترې پلی شو. سعد ته ورنږدې شو. سعد ټالونه خوړل او له ځمکې راجګ شو. خپل ملګري ته یې په چیغو کې ویل، صدیقه غلطي مه کوه، پر خپل آس دې سپور شه. وګوره هغوی را نږدې شول، زه هسې هم تر ډېره له تا سره ملګرتیا نشم کولی. صدیق وویل، زما آس هم له پښو لوېدلی دی او وړاندې پیچومی دی. که موږ سیده مخامخ پر غره د ختلو هڅه وکړو نو سپاره به له دې پرته چې پلی شي راپسې راتلی نه شي. سعد خپل ټول توان او ځواک راټول کړ او د غره په لمنه کې پر مخ پورته د ختلو پر ځای ښي لور ته راوګرځېده او مخامخ پر یوه کمره ورپورته شو. ورپسې سپاره د کمره سره له خپلو آسونو پلی شول او پر کمرونو ور وختل. لږ ځنډ وروسته د دوی او سعد ترمنځ ایله 300 ګزه واټن و. د ډیرو ټپونو له امله د سعد پاتې زور او ځواک هم ترې ختلی و. د ډبرینې غونډۍ له څوکې کوم 20 ګزه لاندې یې سیک وخوت او پر یوه ډبره کښېناست. د ده یو ملګری چې تر ده 2 ګامه وړاندې تیر شوی و بیرته راوګرځېده او ده یې تر مټ ونیو او هڅه یې وکړه چې راجګ یې کړي. چیغې یې کړې، د دې کمره پر سر موږ خپل وروستی مورچل جوړولی شو. زموږ توبرې تر اوسه له غیشو ډکې دي، همت مه بایله. سعد راپورته شو، خو تر څو شیبو پورې پر سترګو تیاره راخپره شوه. بربري وویل، تاسو څوکې ته د رسېدو هڅه وکړئ، زه د دوی مخه نیسم. سعد په ډوبېدونکي غږ ځواب ورکړ، صدیقه ته زما لپاره خپل ژوند په خطر کې مه غورځوه. زموږ دواړو ژوند په خطر کې دی. که ستا ملګرتیا پرېږدم هم له دومره کسانو نه ځان نشم ژغورلی. صدیق دا وویل او بیا یې د سعد تر ملا لاس راتاو کړ او پورته وختل. له صدیق سره تر 7 ګامونو اخیستو وروسته سعد وویل، ما پرېږده، هغوی را نږدې شول، زه ستا له تکیې پرته هم تلای شم. صدیق د یوې ډبرې شاته کښېناست. څوکې ته نږدې 2 ګامه لاره ډیره تونده وه. سعد لینده په غاړه کې واچوله او په 4 پاس ختلو. چې څوکې ته ورسېد یو ځل بیا پرې د بېهوښۍ څپه راغله او هماغسې پړ مخې پروت و. په دې ځنډ کې څو تنه صدیق ته نږدې ور ورسېدل. صدیق د ډبرې له شانه یو پر بل پسې 2 غیشي وویشتل. 3 تنه ټپیان شول او وغورځېدل. یو له کمره نه 2 ګزه لاندې ورغړېد او نور یې وویرېدل او د ډبرو او بوټیو تر شا پټ شول. صدیق د ډبرې له شانه راجګ شو او ګړندی پاس وخوت. په دوی پسې له راغلیو کسانو څخه یوه تن په زوره چیغې کړې، که نور له تاسو نه څوک په شا راغلل نو زه به یې ووژنم. 2 تنو غیشي اورول او بیا پر ډبرینه غونډۍ ورپورته شول، خو په دې ځنډ کې صدیق څوکې ته ځان ورساوه. هغه راغی، د ډبرې له یوه اړخه یې یو غیشی وویشت او له سعد نه یې وپوښتل، اوس څنګه یې؟ سعد له خپلې غاړې نه لینده راواخیسته. ځواب یې ورکړ، ښه یم. 8 تنو شور ماشور ګډ کړی و او غوښتل یې ځانونه د غونډۍ څوکې ته ورسوي. سعد او د هغه ملګري یو پر بل پسې 2 غیشي وویشتل او له هغوی نه یې 15 تنه رانسکور کړل. پاتې کسان چې څومره ګړندي پاس راختل تر هغو زیات ګړندي بیرته ښکته کېدل.
صدیق چې له هغوی نه لږ ډاډه شوی و سعد ته یې وویل که ستا اجازه وي دا غیشی راوباسم. نه دا ډیر ژور تللی، ما ډیر زور پرې وهلی دی. صدیق وویل منافقان تل بغیرته وي، وګوره هغوی بیرته وتښتېدل. که موږ تر لږ ځنډه له دوی سره مقابله وکړه نو ښایي د کلا کسان دې لوري ته راووځي. ما د هغوی د لارښوونې لپاره نښې پرېښي دي. ستا په توبره کې څومره غیشي دي؟ نږدې 40 به وي. دومره به زما سره هم وي. موږ باید دا هڅه وکړو چې یو غیشی هم خوشی ولاړ نشي. دغه ډبرینه غونډۍ شاته د یوه لوی کړنګ له امله له غره نه رابېله شوې وه. سعد جګ شو او 4 لوریو ته یې څار وکړ او بیا بیرته کښېناست او خپل ملګري ته یې وویل موږ ته له شانه څه خطر نشته، خو 3 نورو لوریو ته زموږ باید پام وي. سعد غیشی په لنده کې کېښود او یوې او بلې خواته یې وکتل. یرغلګرو د ډبرو او بوټیو په منځ کې د پاس ورختلو هڅه کوله. کوم یوه یې په لوړ غږ وویل نور جګړه هیڅ ګټه نه لري، تاسو بشپړ زموږ په ګیر کې راغلی یئ. که وسلې وغورځوئ ښایي اوس هم تاسو ژوندي پاتې شئ. سعد په همدغسې لوړ غږ ځواب ورکړ زما په توبره کې 40 غیشي دي، همدومره مې د ملګري په توبره کې هم دي او موږ ډاډ درکوو چې یو غیشی به مو تش ولاړ نشي. د غونډۍ د کلابند کوونکو سالار وویل تاسو به آخر تر کومه پورې جنګیږئ؟ تاسو له بهر نه د څه ملاتړ تمه مه کوئ. پر دې غونډۍ به مو لوږه او تنده بالاخره دې ته مجبوره کړي چې وسلې وغورځوئ. موږ تاسو ته د وروستي ځل لپاره د فکر کولو وخت درکوو. سعد ځواب ورکړ موږ ته د فکر کولو لپاره د وخت راکولو پر ځای تاسو خپل غم وخورئ. زموږ باور دی چې زموږ د وینو څو څاڅکي به د اندلیس د وطن پلورو د حساب ورځ را نږدې کړي. که تاسو شهزاده رشید زموږ د لارې نیولو لپاره را استولی یاست نو باید دا درته معلومه وي چې هغه له الفانسو سره د اندلیس د عزت او ازادۍ معامله کړې ده او تر اوسه پورې ښایي امیر یوسف هم پر دې خبر شوی وي. سالار د ډبرې له ډډې راووت او 2 ګامه وړاندې وښویېده. ویې ویل امیر یوسف که تر اوسه ژوندی وي نو تر اوسه به یې د حسن اللیت کلابندي پرېښې وي او یو پړاو وړاندې به تللی وي. سعد د ځواب ورکولو پر ځای غیشی پرې وویشت. سالار پر مټ ټپي شو او بیرته د ډبرې شاته کېناست. تر څو شیبو پورې له حمله کوونکو نه څوک ونه خوځېدل. سعد ته دغه چوپتیا د تورو تر شرنګا او د غیشو تر شڼا زیاته ناکراروونکې وه. د ټپونو د درد له زوره به د کله کله خپل سر پر ډبره کېښود او پړ مخې به پرېوت. بیا به یې سر راپورته کړ او شاوخوا ته به یې وکتل. چې پر سترګو به یې تیاره راغله نو هغه به بیا دغسې پرېوت. یوازې یوه امید دی د مرګ پر خلاف جنگ ته چمتو کړی و. د ده د زړه کمزورې درزا ورته ویل د کلا ساتونکي به زموږ مرستې ته خامخا راشي. هغوی به ډېر لرې نه وي. تر اوسه به د لارې له پلاني خوړ او پلاني پیچومې راتېر شوي وي. تر اوسه زما د مرګ شیبې نه دي راغلی. زه باید ژوندی پاتې شم چې پر حسن اللیت د اسلام بیرغ په رپا ووینم او میمونې ته د بري زیری ورکړم او د دې لپاره باید ژوندی پاتې شم چې له کلونو راهیسې په قرطبه کې خپل ویجاړ کور بیرته جوړ کړم. تر اوسه پورې زما د ژوند ارمان نه دی ترسره شوی. تر اوسه مې د ژوند د خوبونو تعبیر نه دی لیدلی. خو که زما وروستۍ شیبې را رسېدلې وي هم تر څو چې زما د رګونو وروستی څاڅکی وینه نه وي تویې شوې زه به مقابله کوم. د دغسې خیالونو په بهیر کې به د ناتوانۍ، درد او تندې توند احساس تر څه ځنډه خپ غوندې شو او دی به لږ راتکیه شو او بیرته به کښېناست. ناڅاپه صدیق د شمال غره لور ته اشاره وکړه او یې ویل هلته ګوره هغوی راغلل. سعد د ګړندیو سپرو یوه ډله ولیده چې له غره نه راښکته شول او د درې پر لور یې مخه کړه او د ده پر سترګو کې د هیلو نوې رڼا وځلېدله. ویې ویل صدیقه خدای ته دا منظوره نه وه چې موږ د دې بې غیرتو په لاس ووژل شو. هغوی زموږ کسان دي او په همدې لور را روان دي. زما باور دی چې هغوی دغه کسان لیدلی دي.
ښي لوري ته د کومې ډبرې د رغړېدو غږ اوچت شو. صدیق په بیړه وړاندې ورغی او ور ویې کتل. بیا یې چیغې کړې، پام کوه چې هغوی له دې لوري غواړي برید وکړي. سعد په ګونډو وړاندې ورغی او ښي لوري ته یې وکتل. څو تنه د ډبرو په منځ کې په ښویېدو پاس راختل. سعد او صدیق دوه تنه ټپیان کړل او نور یې د ډبرو تر شا پټ شول. صدیق سعد ته وویل، ته دې لوري ته پام کوه، زه هغه بل اړخ ته ګورم. دا یې وویل او کیڼ لوري ته یې د یوې ډبرې له اړخه ور وکتل. له دې لوري هم څو تنو د پورته ختلو هڅه کوله. صدیق پر هغوی هم څو غیشي ور وویشتل او د هغوی مخه یې هم ونیوله. تر دې وروسته یرغل کوونکو ناڅاپه له مخامخ ښي او کیڼ لور نه په یوه وخت د پاس ورختلو هڅه وکړه. سعد او صدیق د څوکې په دوو داسې کنجونو کې کېناستل چې درې واړو لوریو ته یې غیشي ویشتلی شوای. سعد د غیشو ویشتلو سره کله کله د درې لور ته ورکتل او چې سپاره به یې ولیدل چې ورنږدې کېږي، حوصله به یې نوره هم ورسره تازه شوه. حمله کوونکي څوکې ته څو ګزه نږدې یو ځل بیا ودرېدل. له ښي لوري د ډبرو له شانه ناڅاپه 7 تنه راښکاره شول او پر څوکه یې زور راوړ. له هغو نه سعد 2 تنه راوغورځول، خو 3 نور یې څوکې ته ورسېدل. یوه یې توره راوایستله او غوښتل یې چې پر سعد حمله وکړي، خو د ده غیشه یې پر ټټر ونښت او هغه له یوې زړه برېښونکي کریغې سره راپرېوت. صدیق لنده وغورځوله، توره یې راوایستله او پر هغه لومړي پسې 2 تنو یې برید وکړ. له لومړي ګزار سره یې 1 تن راوغورځاوه او پر بل یې ورغوټه شو. په دې ځنډ کې 2 تنه مخامخ څوکې ته راوختل. سعد راجګ شو او په توره یې پر هغوی برید وکړ. هغوی یې په شاته ټیل وهلو د پاڼ سر ته ورسول. د ده توره د 1 تن پر اوږه ولګېدله او هغه له کړنګه لاندې وغورځېد. 2 یې پر سعد ګزار وکړ. د سعد مټ ټپي شو او توره ښکته پرې وښویېده. له دې سره د سعد سر پرې وګرځېده او ټالونه یې وخوړل. بیا شا پر تخته پر یوه ډبره راوغورځېد. برید کوونکي د بل ګزار هڅه وکړه، خو په دې موده کې صدیق له خپل رقیب نه ځان بېغمه کړی و او ده ته یې پام شو. هغه د برېښنا په څیر ګړندی وړاندې راغی او پر بېسده پراته ساعت چې دښمن د تورې ګزار وکړ، ده په خپله توره ترې واخیست. څو ځلې د دوی تورې یو له بل سره ټکر شوې. بالاخره صدیق یو نیغ ګزار پرې وکړ او د ده توره د دښمن په ټټر خښه شوه. پاتې یرغل کوونکو د دې پر ځای چې څوکې ته راوخیږي شور یې ګډ کړ او بیرته ښکته شول. کوم یوه په زوره چیغې وهلې، بربریان راغلل، تښتئ تښتئ. نږدې نیم ساعت وروسته صدیق هڅه کوله چې سعد را په خود کړي. ورته ویې ویل، خدای موږ ته بری راکړ، د کلا سرتیري را ورسېدل او دښمن تښتېدلی دی، وګوره هغوی پاس راخیږي. سعد چې را په سد شو سترګې وغړولې، سر یې راپورته کړ، له څوکې نه یې لاندې وکتل. د کلا څو تنه سرتیري پاس ورختل. ناڅاپه د سعد سترګې د چا پر څېره میخ شوې. دا میمونه وه. سعد وویل، صدیقه زه ژوندی یم. صدیق په خندا وویل، ته ژوندی یې، ته باید ژوندی وې، تا ته د خپل اولس اړتیا لري. سعد وویل، زما اولس. او بیا یې سترګې پټې کړې. د بېهوښۍ په حالت کې هم د هغه پر څېره یوه غمجنه مسکا غوړېدلې وه. درنو دوستانو، زموږ د نن شپې ناول هم دومره و. هیله ده چې د پام وړ مو ګرځېدلی وي او د دې ناول په نورو برخو کې هم را سره ملتیا وکړئ. تر بیا پورې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارو. هر چېرته چې یاست ښاد او بریالي اوسئ.